د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ 15 ورځنی نندارتون د پام وړ اقتصادي لاسته راوړنو سره پای ته ورسید. د یاد نندارتون د پای مراسمو کې مسؤلینو وویل د نندارتون په ترڅ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د خصوصي شرکتونو او حکومتي ادارو ترمنځ د 10 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت بېلابېل قراردادونه لاسلیک شول چې د دې سکتور د پراختیا او پانګونې لپاره مهم ګام بلل کیږي. دا نندارتون یوازې د ټکنالوژیکو محصولاتو ننداره نه ده، بلکې د دولت، خصوصي سکتور، علمي بنسټونو او نوښتګرو ځوانانو ترمنځ د همغږۍ، تجربو د تبادلې، نوښت او ګډ کار یو ارزښتناک فرصت دی. موږ باور لرو چې د حکومت، خصوصي سکتور، پوهنتونونو او مسلکي ځوانانو نږدې همکاري د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د سکتور د لا پرمختګ اساسي ارزښت لري. په دې نندارتون کې د بي ټو بي مجالس یا د سوداګریزو مجالس په اساس باندې ډېر زیات شمېر باندې تړونونه وشول د شرکتونو ترمنځ. همدا ډول په دې نندارتون کې له 200 څخه ډېرې غرفې وې چې 15 لوی مخابراتي شرکتونه وو. همدا ډول د ټي ټي اس پي ګریډ اے شرکتونه وو، د ټکنالوژۍ اړوند شرکتونه وو، د مخابراتي سکتور او همدا ډول د ټکنالوژۍ اړوند ځینې هغه شرکتونه چې وسایل پلوري هغه دلته راغلي وو او ګډون یې کړی. د مسؤلینو په وینا دغه نندارتون د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا، د نوې ټکنالوژۍ د معرفۍ او د کورنیو او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د همکارۍ د پراخېدو لپاره مناسب فرصت برابر کړی. همداراز ویل کېږي چې په تېرو 15 ورځو کې شاوخوا 150 زره کسانو له دې نندارتون څخه لیدنه کړې چې دا د خلکو د پراخ ګډون او د معلوماتي ټکنالوژۍ په وړاندې د زیاتېدونکې لیوالتیا څرګندونه کوي. خوشبختانه له دغه نندارتون څخه تقریبا تر 1.5 لک کسانو پورې خلکو لیدنه کړې وه. ورځ په هره ورځ به راتلل، یعنې داسې ورځ نه وه چې فرضاً دلته د څوک نه راغلي. البته تر سهار تر ماښام پورې به دغه ځای ډک و، خلک به لیدنه کوله، چون داسې یوه برخې نندارتونو چې د خلکو هغه ژوند او ورځني کارونو پورې مستقیما تړاو لري. واقعا همداسې نندارتونونه چې دي دغه د خصوصي سکتور دپاره ډېر ګټور دي. موږ د دولت څخه همدا خواهش کوو چې په راتلونکي کې هم داسې نندارتونونه جوړ کړي تر څو پورې هر څوک وکولی شي په دغه نندارتون کې ګډون وکړي. دا تقریبا د 15 ورځې لپاره پر لاره اچول شوی و. نندارتون واقعا ډېر په زړه پورې و. دلته په سلګونو شرکتونو، په سلګونو مخابراتي شرکتونو یا هم د انټرنیټي خدماتو شرکتونو اړوند دلته خپلې غرفې آماده کړې وې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین هیله څرګندوي چې د ورته نندارتونونو په دوام سره به د هیواد په ډیجیټلي بدلون، پانګونې راجلبولو او د ټکنالوژۍ د ودې لپاره لا ډېر فرصتونه رامنځته شي.